السلام علیکم ګرانو دوستانو. د کرکټ په اړه د نن څلور تازه مهم په زړه پورې خبرونه. 15 افغان لوبغاړي د ویسټ انډیز کارابین پریمیر لیګ سیالۍ کې واخیستل سوله. غانیا مازون لوبډلې لخوا وقار سلام خیل واخیستل سو. یادې لوبډلې له وړاندې نوین الحکم د ځان سره ساتلی و. شفیق الله غفاری به د باربادوس ډریډنټس لوبډلې لخوا واخیستل سو. ابراهیم زدران او کیس احمد به د جیمسا تلواس لوبډلې لخوا واخیستل سول. رحمان الله ګربز به د اس ټي کټس لوبډلې لخوا واخیستل سو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان چې په دې وروستۍ کې د چکر لپاره ترکیې واته تللی و، نوموړی برته له ترکیې اماراتو ته ستون سوی دی. نوموړي لیکلی دی په ترکیې کې مو ښه ساعت تېر سو، اوس غواړم بیرته اماراتو ته ستون سم او په پی اس ایل کې به د لاهور قلندرز لپاره لوبې وکړم. راشد خان چې د انګلستان په کاونټي ټي 20 پلټس سیالۍ کې د ساسکس لوبډلې سره هم تړون لري، نوموړی د کورونا د ځینو محدودیتونو له کبله تر اوسه انګلستان ته نه دی ستون سوی. دا چې لا هم انګلستان ته په ورتګ ځینې محدودیتونه دي، راشد خان لا هم پاتې سوی دی. نوموړی به له دې موقع څخه په استفادې د پاکستان سوپر لیګ سیالیو کې د لاهور قلندرز لوبډلې په ګټه ولوبېږي. راشد خان هم تایید کړی ده چې د پی اس ایل پاتې سیالیو کې به د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره لوبې ترسره کړي. له هغې وروسته به مستقیما له اماراتو څخه انګلستان په لوري سفر وکړي. که چیرې انګلستان ته د ورتګ په اړه ځینې محدودیتونه نه وای لګېدلي، راشد خان به له وړاندې د پی اس ایل په ځای د انګلستان په کاونټي سیالیو کې برخه اخیستې وای. کیس احمد چې د انګلستان په کاونټي سیالیو کې د کینټ لوبډلې لخوا اخیستل سوی و، لا هم په اماراتو کې ایسار دی. شاید نوموړی د موقع څخه په استفادې د پاکستان سوپر لیګ کې هم ولوبېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشهور آلراونډر محمد نبي ساخیل زوی حسن ساخیل یو ځل بیا په اماراتو کې د شارجا کرکټ کلب لپاره په سیالیو کې بریدګر توپوهنه ترسره کړه. حسن ساخیل په یاد سیالۍ کې د خپلې لوبډلې لپاره په 140 توپونو پر بنسټ د 9 شپږیزو او اووه څلوریزو پر مټ 121 ناسوځېدلې چټکې منډې وکړې. سیالۍ د خپلې لوبډلې په بریا پای ته ورسوله. د یادونې وړ ده چې حسن نبي ساخیل له دې وړاندې هم د خپلې لوبډلې لپاره په یوه سیالۍ کې خورا په زړه پورې توپوهنه نندارې ته وړاندې کړې وه. د دولت زدران پوسټ او د محمد نوید کمنټ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی دولت زدران چې په ان او اوټ سوینګ توپ اچونه کې هم خاص مهارت لري، په خپله فیسبوک پاڼه د مینوالو سره یو څو خبرې شریکې کړې دي. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي: له ټولو مینوالو مې مننه چې زه یې تل په دعاګانو کې یاد ساتلی یم. د ازادۍ راډیو خبریال فرید الله سادات سره زما لنډ او په زړه پورې مرکه کې به زما روغتیایي وضعیت او لوبو ته د چمتووالي په اړه بشپړه جزئیات ډېر ژر وګورئ. ټول په عزت اوسئ. د دولت زدران په دغه پوسټ پاکستاني له اصله چټک توپ اچوونکي محمد نوید چې اوس مهال د کرکټ 8 کلن بندي سره هم مخ دی لیکلي دي: آباد اوسئ وروره. دولت زدران د ډیر وخت راهیسې د افغان لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې نه تر سترګو کیږي چې کرکټ بورډ یې حالت د نوموړي ټپونه په ګوته کړي دي. که څه هم دولت زدران د 2019 کال 500 ورځې نړیوال جام د ګوت په شمیر سیالیو کې ولوبېده، خو له هغې وروسته نوموړی په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې نه دی لوبېدلی. دولت زدران لومړی افغان چټک توپ اچوونکی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې تر سلو زیاتې ویکټې اخیستې دي. دولت زدران د افغانستان په استازیتوب 2 نړیوالې 500 ورځې سیالۍ کې 115 لوبغاړي سوځولي دي او په 14 شل ورځې نړیوالو سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولي دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.